اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پرې و امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکینا مهاجر راغلی یې تاسو سکار دی امیر به زمون گئی د مدینه د خلق جګړه بیا ویل من امیر و منکم امیر یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی ابد قریش نه نو اهل مدینه تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی هغه والله قال رسول الله هكذا دا د پیغمبر حدیث اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلی دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څو لاس ورکو دغه په لاس بیعت یو څو صحابه او د بیرو د بوټی لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت صدیق اکبر امیر شو چې امیر شو عزیزان رالو سباش صادرونه پوغا چولی بازار تروان عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادره خرصوما چې بال بچ لپه سوړه واده هغه ورته ته خامیر شو د تمام عربو او صادره څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم نو خزانه ته بوت بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر پاوړ امیر المؤمنین دغه توای بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړ راځي پنی مخېټه یو څو ورځې روټه یو خورو دا وړ بچ کدا به خرڅ کم طالب په انار رو اته ورځې هغه پنی مخېټه روټه یو خړا یو سیر وړې ابو بکر لور کړ هغه یو وړ واپس بیت المال کې داخل کړ ما خام کور تراغه وی انار وی بیبي انار خلاص کې استا وړم بیت المال کې داخل کړو آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د خزې په نوم باندې نیم پاوډر را لېږي معلومیږي دا چې زما خزه په نیمه خېټم گزاره کولی نظام اسلام دیته وای قرآن کریم نسخه وا د کجورو په پاڼو لیکل شوی و د اوسای په سرمن لیکل شوی و د اوخ په دې کوب کې یو پلن غوندي اډو کې د پاغي لیکل شوی و دا نسخه د سردار کونین نرستو د قرآن پرتاوا یو غزا وشوا په کډیر قاریان شهیدان شو حضرت عمر راغی او ابو بکر صدیق ته وې چې دا د قرآن نسخه په یو ځای کې را جمع کو او به لیکو دا قاریان شهیدان کیږي اسنه چې دا نسخه ګډه وډه نشي ابو بکر صدیق ورته وای چې استغفر الله په خدای مې دې قسمی کزاغه کار وکم چې کم کار پیغمبر نه پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړي نه و
نو زاغه کار څنګه حکم چې کوم پیغمبر نکړه دیته وای نظام اسلام چې د قران نسخه یو ځکه را جمع کولم چې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړی نو زه ورته نه لاس کو عزیزان سکسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو اوس زکات نه ورکو مونږه ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي جهاد وکړي وی یو سرونه قلم کوي حضرت عمر ورته راغی لګ نرمي کوا پیغمبر خو به نرمي کولا ابو بکر صدیق ورته وی چې پیغمبر ک نرمي کولا نو ته قران نازلې دم شروع جبرائیل راتلم شروع اوس دین مکمل شو یا به کفر یو یا به اسلام دیتا وی نظام مصطفی دیتا وی نظام اسلام 102 سال د ابو بکر حکومتو 102 سال عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده 15 سيزونه او د بیت المال ور سره بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهل شي دس یو خوا چې ململه بده دې پایرو بس یو د لرګي کاسوا چې دې کې بروټای خوري دو جوړې جامې وي یو د وړي او یو د جمی یو لوی صادر او د خامتا چې دا باغوندم کمر شیم دا به د کفنم سما عزیزان چې مړ کېده لوري ورته ناسته وه بیبي عائشه او ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا ز چې مرشم نو دا د بیت المال 15 سيزونه دي زما په کور کې دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا ستور کې جمع کا زچ مرشم د بیت المال شه زما په کور کې حرام ځکه چې خدمت به منقطی شي چې خدمت منقطی شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت کوي څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه د پاره